حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين ديتا قلب القرآن بليش دون نمونه لري. کله چې انسان مړ کېږي او سورة یاسین ورته راوازي خلک وایي او سلف په دې باندې توصیه کړي، نو هغه ټول لوی ضعیف دي. ځان کدن په هر کې فقط او فقط لقنوا موتاکم لا اله الا الله، لا اله الا الله تشکیره ورته کول پکار دي. یو 50 کړه چې وي د نتیجه ده او دا مقصد په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق. اول کې حروف مقطعات ذکر کړو، اعجاز قرآن له اشاره ده. یاسین معنا یا سید البشر بنا بر قول او د بشریت سردار. او القرآن الحکیم، قسم دے پر قرآن چې حکمتونه والا دی. الله قسم کې د پر تاکید د مضبوط واجی او مقصد به ورسنه د مقسم به عظمت دی. مونږ چې کله قسم کوو هغه فقط په الله باندې کوو، دا صفاتونه قرآن باندې قسم شي کو نشي. احناف قائل نه دي، خو لګین جمهور علما قائل دي چې قرآن د الله صفت دی. نو به ځین لدا سوال چې قسم خو سره په دې مناسبت کې چې د خپل خبره مضبوطه کې درد د فاره شرط نشي. الله دې رسول ضرورت لري. مخکې مې ویل چې عظمت درې مقسم به دی. الحکیم حکمتونه به کې دي، ناسخ دی منسوخ نشته. وې من ناسخ نشته دا په خپل ناسخ دی په نور کتابونو. انك يقينا تجيل من المرسلين خامخادر علیګل شونه علی صراط مستقیم او د قشان بدنی غلار لړ توحید. تنزيل العزيز ينزل دا قرآن نازل کړی شوی دی. نزول دا الله چې زوره ور دی او رحیم مهربان. د قرآن مقصد څه دی؟ لتنزل دغه لپاره چې یې ورګي قومونه یو قوم ته ما ونزل شي نه دا ور کړی شوی دی پلاران لره فهم غافلون دوی دی خبر. سوال نو هر کله چې غفلت پکې راغی نو دا خو عذر دی به پروا دی. روسیه کې وشو فیصله. اکثر خلک ایمان نه راوړي، کم راوړي، ځکه دوی تحقیق نه کوي، تقلید کوي واخیری او د شي تقلید چې هغه کې به د الله او د الله د رسول نه معطل پر خو په بل طرف لاړه. لقد حق القول یقینا ثابت شوی د فیصله د عذاب ولا اکثرهم د دې په ډیرو باندې فهم لا یمنون دوی ایمان نه لري. دروسه دونه کې ودري قول دي چې دا خو یا تمثيل دی، مثال دی، او یا د دنیا حل بیانې او یا د هغه دنیا. ان جعلنا يخير منغر زول في عناقهم دري پر سټونو اغلالن توقن او فهي اذا شدير الاسقان دي صرفور دي فهم مقمحون بيدي وشت سرن ولادي سرن وشت قرطبي لیکلي دي. دا رقم ته توقن دي شپږي بګي دي. دنیا کې د بل په روانو نه له وسګر شو او مثال وسوره لکه وسړی دی او هغه په بنځ کې گیر دی، مخه دی خو دی ول نه دي، نو د قشن الله دوی حق نه ګوري. یا ابو جهل اراده او چې پیغمبر گزارو کې الله عزوجل د غرونه د ویرو استو یا ال تغید نه کې بداکاری. او جعلنا منغر زول من بین ایدیهم مخیدین صدن دیوال او سیدین صدن الله وی دیوال فاخشینهم به مون پټ کړي دوی فهم دوی چې قتل نه کوي. تمثيل او یا هغه دنیا او یا د هغه ابو جهل دی مثال. وسواء علیهم برابر ده په دوی باندې کې يرور کې ام لم تنذروا کې يرور نه کې لا یؤمنون ایمان لري. علیک و نو ویل علیهم تل خپل دعوت اجر الله درکې ته بشیر دعوت کوي. انذار په دې مقام کې ولې ذکر کې ځکه د شي خلکو له انذار پکار دی او هغه په باب د دعوت کې ډیر اثر لري. نشو بیریږي. انما تنذروا یقینا تیرور کې من اتباع شر اشتبیداری کړي د یادا شو خشر الرحمن یریږي مهربان الله نه بالغیب په حال نه لیدلو کې. بالغیب موږ دلین د سمو په ایمان دی. بالغیب دا معنا د کومنګ ملګرو سره کوي واجب په الله ایمان دی او دا افضل ایمان هم دی. درس علم دی چې موږ په جامعه کې ورک دی. اوس هدي وجنه ابن ماجه کې روایت دی پر روایت د ثوبان چې یو سړی د خلکو وړاندې یو عمل کې وزن لبل الله ټول اعمال بربادي اگر غیته حمل خلونو غوندي ولې نه. نو فبشروا فزير ورکدل رب مغفرتن وبخنه باندې وجر کریم واجر لوی جنت. روسیه کې استخفیف او مقصد د قیامت تذکرہ د زمون قدمونو الله لیکي. ان نحن یقینا منشد الله ونحيي الموتى شندکو دا مړي او نكتب لكم ما اغس شدي مخليګری دی او د قشان قدمونو دوی جمعه منزل راغلي دي تصنیف کړي دي
دعوت کړی دی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې انسان د جمعې منځ راځي اجر دومره دی چې په هر قدم باندې الله د یو کال قیام الليل ثواب ورکړي او د یو کال قبول شو. الله اکبر. او وکل شی نار شی چې حسینه الله یې موږ حساب کړی دی ګیر کړم دی په امام مبین په کتاب کار کې لای محفوظ دی. ورسېد کې الله اوس مثالونه بیانوي به دې کې دوه قول علماء لیکلي چې دا عیسی استاج دي انطاکیه خار دی او فلان او فلان او فلان خو ظاهر دا معنی چې دا مستقل انبیاء دي ځکه الله وایي چې موږ لګري دي او هغه وخت کې کېدې چې د انطاکیه په نامه یو بل خاري لکه څنګه چې په دې نامه یې ځکه دا خو د عیسی علیه السلام په وخت کې او اعتراض په د بشریت شوی دی. تقریبا د سلور وجه علماء لیکلي چې دا د عیسی قاصدان ندي علیه السلام د مستقل انبیاء الله لګري دي. او ضرب لهم بیان کدو لرا مثلا مثال اصحاب القريه د خوندان د کلی اجا افاتم شراغ دي لرا المرسلون استاذ اذا ارسلنا اليهم شکر مگر اول کدو لرا الله يدو کسار فكذبوهم ان ذي خلق دي تکذیب کین مضبوط کو به تاریخ بدر فقالوا ذي ویل شي ان اليكم بخير المتاسل مرسلون لګلی شیو یبرت کې بل رت کې بل چونکی دوی رت نمبر قوی نو سب صد ویل چې ان اليكم مرسلون. اوس دوی خبره مضبوطه کړه چې تاسو جی بشری نو قاصدان نشو د عیسی غره مستقل انبیاء دي. قالوا دی ورته ویل چې ما انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر زمون انسانان وما انزل الرحمن اذا نازل کړه مهربان الله من شيء شرط واه ان انتم نه تاسو الا تکذبون دروغ وای څو خبره وکړه الا بشر یو ما انزل الرحمن دوا او تکذبون درې نغم خبره مضبوطه کړه ځکه چې څنګه رد کوي شول تاغم خبره تایید کړه واسطه. قالوا دی ویلي ربنا رب زمون يعلم فيه ان اليكم بخير من خاص تاسو لمرسلون لګری شویو او خبره ووري چې ما علي نشه مونږ باندې الا البلاغ المبين مگر تبلیغ کارا مونږ صرف مسله بیانو کوڅو کې منی وای منی کنه منی دی ورته ایدو شو غلط عقیده الله بیانې څه ویلي نو ویل شي تاسو سپیره چې کله را ګډوډي رااله دا غلط عقیده ده. قالوا دی ویل ان یخیر من بد پالینو شبکم بتا سبحان الله لئن لم تنتهوا كما نشهد دعوت نو من بتا سر کنزلو کو ترجمه نه کې وقول کنزل لی دویم په کانو وشتل دریم قتل ولا دلیل د بده چې کړه د قران او سنت داوود شروع کې الله د اخر بتا بشیر قتل اسباب برابرې او برشي کې تاسو رخامه خام الناس موږ د خانه عذاب علیم یذرنا غذاب هغه صورت ویلي جواب کی قالو ویلي طائرکم معکم سمنا د بدپالی تاسو سره ټچ دا تاسو د عمل د وجنه ده آیات تاسو له شهدا شور کړی شی بلان تم بلکې تاسو یو قوم مشرکون زیاته کوونکې اوس به چې په هر وخت کې نارینه خلک شته دعوت په خاطر کو اوس تر د کړي نه شړي منډه صحابي بن نجار موسی علیه السلام بارکه مسلې منډه کړي و الته یې سازه کې مخې کړه شي ځان رسول وکړو چې ګوره دې خلکو خبرو باندې د انبیاء دی د ظالمانو راغونیو د جخت په وخت خېټه پیسې کړ بعد دغه نه کوي کې ورسو الله تعالی کرامت بیانې او نارینه سړیو ذکر رب العالمین د صفات ویلې وجاء اوراغ د کوس طرف د کلن رجل یو سړی ساج منډه والی تادی کولا قال یا قوم نو ویلې چې قوم زما اتبعوا المرسلین تابعداریو کې درسلانو څو اتبعوا من تابعداریو کې دا چې تاسو سوال نه کې د مزدوري او هم محتدون او د سملار ولادي اوس التفات د شی ویل چې ومالکم ومالیا ځکه دشمن له مخاطب له چې تاسو د شی خبره نه مانی کنه ځان له ټول سمې راځي کوي و مالی او څو وجه مال راځي زبندګینو کوم الذي ذا الله چې پیدا کړم ویلې ترجمون واغله ورو ګرځول شي په نه د حساب کتاب وسبل اتخذوا يزون من دوني شهدا غنا الهه النور خدایان کچرته اراده وکي مهربان الله مال رب درند تکلیف لا تغني دفه باندې کی زمانه دا او شفاعت شي نه شي او نه بچ کی دی ما خیر دې ورته ویلې دا بيداری موږ معبودان وکړه اگر قدم نشي کولای دم نشي کولای به امراشه جواب ان اذن یقینا ذو بده وقت شمل فی دلال مبین په گمراه کار کې نو دوته ته شي وسو ان امنت یقینا ما ایمان راوړې بربکم ساسو پر ربانه فسمعون وکړه مال بس حدیث علماء لیکلي شي وینو شهید کی خېټه پیسې کړه کوي کې ورسو الله وسوي اوس ګوره د دعوت عزتونو ګوره کرامت قیلت خل الجنه نورته ویلې شو چې داخل شي جنت ته مشهور شي غیر الله ویلې ملائکه ویلې چا ویلې خانه وازونه پیراله نو قال دوی ویلې یا لیت قوم هي افسوس دې پر قوم زما باندې علمون چې دوی پوي دي بما پاس باندې غفر علی چې بخنه وکړ زما د عرب ماته وجعلني چې وګرځول مې المکرمین دې عزت کړد شو دا الله اکبر دعوت کې څومره فائدې وي شهادت کې څومره فائدې وي اوس الله خپش
الله چې دې کړ شهید کې نور د خلکو لمر نه غلو لکه وسړې وسستاسو کې لنو نه راځم وما انزلنا من ونازل کړه علی قوم هید په قوم باندې بل بعد د نورس من جند من السماء یو لخر من السماء دبر وما كنا نم چرد نازلون کی څنګه د الله برباد کړ ان كانت الهلكه اسم پڑھتے ان كانت نو دا عذاب الله صيحه واحده مگر یو شغه فاذا هم الله يناسب خامدون اخبارات یا حسرة على العباد دغه څلور قول دي اول العباد مراد انبیاء او مقوله کړه کافرو یا حسرتن هي افسوس على العباد پر انبیاء صدقان خریدي شمول وی الله را دعوتای دویم یا عباد مراد داخل خپل کا یا حسرتن وی افسوس على العباد په مونږ باندې کاش کوم د انبیاء خبره منلې وي دریم ملائکه قول کا یا حسرتن وی تبعید على العباد دي خلق لرا ولینمانی څورم ملائکه یا حسرتن هي افسوس على العباد پر بندگانو چې دوی راغلو په کار دا چې دوی منلې شوی وی لیکن رد شو او ما یاتیهم الله وین راځي دوی لره من رسول هیڅ رسول الا كانوا به ساجون دوی پر ټوکی کړی دي الله اکبر او فعل مضارع باندې داخل لکانو فعل ناقص دوام سره نتیجه شروع وتره داعی ته چې کله دعوت کې داخل وتا پر ټوکی کوي چې دا کومه خلک ګوره خلکو بنگلې واقسي گاډي واقسي منصبونه واقسي مرمۍ گاډي واقسي دوه سم روان دي قران او سنت الله او رسول دی الله وینا دا څه خبر کار دی څوک غیره پیدا کړي څوک غیره ته دی پیدا کړي وس تخفیف دنیوي جواب د سوال کوم چې د قران او سنت باندې منسوب وشي عالم يروي دا خلق نه ګوري کم احلقنا الله دې مې تبا کړي قبل هم د دینه مخې پیړې انهم یقینا دوی چې د الیهم اغول لا يرجون بینه واپس کی بیا بس شری وان كل دل ان مخفف کا ان معنا ان یا ان اگر شي یا ان فیکا او لما کې لب معنا الا سرا و ان كل ندی ظاهر مگر دا ټول جميعا لدینا زمون خوا کې والله حاضر کړي شي اوس عقلی دلیل او د قیامت اثبات باران وش شنتی غون الله را بار اېدی وچ دارونه د شتی غون سوکرو باسي الله د الله به دا وچ وړي کې برابر کی د الله مخې د بودري ولکه عقلی دلیل د قیامت د اثبات و آیاتنا اولیا خد الله له قدرت لهم در فارا الارض المیتۃ ازمک وشلا احیینا الله ممتاز غدا واخرجنا روباس من هذا غنا حبا دانا فمنه باج غنا یاکلون خریتون خنق غنا بوس وغيرها او جعلنا به وغر زوفیا پای کې جناتین باغونه د کجورو د انګورانو د ولی ویلې خو عربو کې هم دا ویو بل فائدې څه تر کجوره به ټول خیر د انګور کې شر دانا سنن عام کې ویلو او موږ روان کړي په ابدای کې من العيون شینه دا ولي ليأكلوا شوخر من ثمره دې مو ده الله نو ما عملته ايديهم دې دوه قول دي معنا فيها وما عملته دا کار نه کړی ايديهم دې لاسونو دیم ما موصوله کا وما او هغه شربت چې کړی دې لاسونو کېله راوړه من راوړه انار راوړه وې جوس دی وباسه لکه جوس خو دې وسکل شربت دې وسکل انار دې خو واړه من دې وخړه هغه شربت دې وسکلو کېله دې وخړلې مالټې دې وخړلې لیکن سورې رب العالمین شکر وېستو نو ما یا نافیه کا د دوی لسنو دا کار نه کړي یا ما موصوله کا عاطف قبل ما قبل به معنا ده شوږي ليأكلوا يخرج من ثمره میوه او ما واسه چې کوي دوی لري لاسونو کله شربت شي وګلم دسي افلا شکر نو باسي سبحان الذي فسبحوا تسبیح دي ته ویل شي چې د الله نه صفات هغه صفات کټ کړي کوم منافق دغه د الوهیت سره سبحان الذي پاک دا هغه الله لره خلق الازواج كلها چې هغه پیدا کړی جوړې ټولې به ما هغه ستون بيد الارض چې داسمه کې راټوکي او ټوکولې دي ومن انفسهم دې ځانون نو ما دا اصل لا علم شو دې لپاره نشتا و ساقلی دلیل وګور دا شپه په موږ دې شو ورسره د شپه چرته لاړه الله لا پته ورسره وس الله یو رڼا بل تیار یو د بل وړا یو خبره ګرما یوجي بل راځي دا قدرت د شاره ده الله نو چې ارکل دا د الله قدرت دی د الله په قیامت براولي د سوچ اوس وکړه دی و آیاتنا الله ینو لخذ الله له قدرت او د قیامت د اثبات لهم الله دول شپره نسلهم غو باسو نو دغین النار دا ورسره کړه مار پوست فاذا الناس فالله تیارږي پادشي بل والشمس د انور تجري روان دی هغه وخت مقرر ته یعنی مستقر مراد زیاده تقرر د عرش لاندې راځي حدیث کې راځي سجدم کوي تاسو څنګه سوال دي سجدم کې روانم دي پس دا د شي دواړه پر روانه کې سجده کوي قیامت له نږدې د قیامت په علاماتو کې دا چې به پر مغرب د خوانني مورز راوخیږي او ذالک تقدیر العزیز د اندازه د الله رسول زور اور دی ول علیم فو یا بل والقمر دا سپګمې مونږ اندازه کړې منازل الله درجه برجنا څو به وشتو بیاتی وشي او څو به تلس حتی تر دې پورې چې دا وګرځي کله عرجول القدیم په شان د اڅاګي بخاری
دا څنګه چې کلمات کې شرا غولا کې الله نه راشي او بیا ډبل شي يسالونك عن الاهل کدا کې ویلو وسوي نور د شپې راځي او د شنشي چې شپه ډبل بیا شپه شي منځ ورځ الله وی راځي سپګمې د ورځ نشرات لري الله اکبر لشمس ينبغي لها الله دې نور لمناسب نه دي چې لاندې سپګمې ولا الليل نشبه چې مخې کېدون کې د پور سمره چې شپه او بیا شپه دویم شپه د سپګمې ورځ راشي او نور شپې را وکلن دا ټول په فلک په خپل مدار کې وهي لامبو الله اکبر دوه نه شمس تبریز انور راکته کړو نعوذ بالله من ذلک هغه خو غلی شي تر شوی دی و آیتنا وبلنا خلهم دې لپاره ان غدا خبره ده حملنا من بار کړی دی بچی فلفل کې بلې کشته کې المشون چې ډګ کړی شوی ده نوح علی السلام کشته یاد قشان دا بل ورتی ګراواله درې منځ خپل ورسره د شیو غرزه اعلان غرزيګو درنده کشته روانه ده او خلقنا موږ پیدا کړی لهم دوی رړه مثله په مثل دا هغه سیر کبون چې د سوريږي د وچی کشته د وچی کشته م الله پیدا کړی دي د وچی کشته چې دي مفسرین د په تشریح کې لګي وخان سم کشته و ان نشاک وسدره غصه شو الله و ان نشاک چرته موږ غواړو موږ به غرق فلا صریخ نه به دوی مغیث لهم د دې لپاره ولا هم نه به شي بچو صریخ معنا مغیث الا لكن رحمت دې زموږ د خوانه او مزید تر وخت پورې پرې داخله وخت تیر شي ورسېت کې به زجر و اذا قيل لهم شدوا لويل شيء اتقوا ويرګه ما دا اس بین ایدیکم شستاسونه مخې او ما خلفکم سازونه ورسل لعلکم دیر پاره تر رحمت چې بتا سره رحم وکړي شي الله اکبر د الله رحمت اوس په تاسو باندې سبب د الله عذاب نه یرا دوی منی زجر بالاعراض وما تاتيهم الله ان راجدوا الى من ايات ونخ من ايات ربهم دنا خد رب دوی الا كانوا عنها مگر دوی دغه نه مورزین راس کوم کې دي پځې دې شوی منی سم خواړي ورسېت کې وس زجر دی بالانکار عن الانفاق کته دې غریبانو له خرچه ورکړه مړ ویلې نو ورکه موږ څنګه آیت کې سرور قول دي و اذا قيل لهم شکر دوی له ویل شي خرچه کوي ما دا سن چې کوم رزق رسول الله درکې نو قال الذين كفروا غير مسلم و ایماندار لره انو ته موږ ته عام ورکو هغه چې الله وخته ته عام به ورکړې وي دې درې معناګانې دي څلور یو الله نو ورکه موږ نشو ورکړي دوی به سزا وکړه مړه الله خو پړک پیدا کړی موږ درکو دریم کرتبه لري خبره سي د مقصد غلطو ټیک د الله نور کې خو لګین تعالی ویل شواره کا او څلورم د الله امر خلاف نوش کول هغه دا غریب دی او ته دا مالدار ترمذی کې روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله دې بنده سره مينو کې دنیا نه دي چې لړې کې لګتا چې مریضوبونه ان انتم لا تاسو الا فی ضلال مبین مگر گمراه کار کې خو لیکن حلال مال به الله نعمت ته شي درې کې په دیني ولګو حدیث کې راځي د شي د شي هر طرف ولګو الله اکبر زجر ويقولون او دوی متى هذا الوعد سوء واذا وعد القيامه ان كنتم صادقين کرشتنی وي جواب ما ينظرون داخله کې انتظار نه کوي مگر یو چې غبي او بن شي دوی لړا وهم او دوی به جګړه مار یو بل سره تعویل دی بل تعویل بل وتا فلا یستو طاقت بن لري د وصیت کول ولا اله الا من خپل الله ارجو واپس بکړي شي او پوکه بکړي شي بلش پهلې کې په سورې دوه قول دی دا منجمه صورت دا ارواح براشي بدن ته ابن کثیر پیرات کړي د شپېلې مراد دا حدیث کې هغه حالات راغلي خو ور نږدې کړي دا سترګې د الله په طرف مایل کړي دا بدا ګمان کې لکه زلا ولا ستوره چې امروشي اټم وندي ټول جهان به ختم شي سلوي فرض بل من الملک الله رب العزت اشاره پر حکومت دي څوګم نه وي لله الواحد القهار به ولش پیلي ولش به بټول لوچ شي به بلش پیلي میدان حشر الله تعالی فاذا هم الله وناسا بيد قبرون الى ربهم رب درين شلو منډبوي کله د پتنګانو غوډه به ګډوډ روان یو ډیر به کمزوري به کله د مرخانو وندي او الحلا غلي بلداري سلام عادت دا چې کله پتنګان ول دي سبزو ملخان به ول د زو بشو په موږ ورته سره چې مکیګو دا څنګه څومره وړاندې هیڅ اثر د قران نه نالو قالو دی بو هي افسوس زموږ لرمن باث را چې موږ راوچت کوم مرقدنا د زیاده آرام قبر کې د شذابونه دي چې د شي ګروزونه پکې دي چې غرق وي او وبشيینه زره زره شي او دیو پختې په بل کې نه باشي نه نه ماران په الله مسرت کی دا نه نه ول بس حکمت دار د الله د نوم نه انکار کړو یو مارک دنیا کې چیرته پوکې وکي دا ټوش نه بوټي به ختم شي لیکن دوی به دقه زیب وګړي چې دا د آرام ځای دی د قیامت نمبر سخت را هاذ د جواب دی له ویل شي ما دا هغه سره سکته زکه ویل سکته دی ولګي لکه سړی خبره کې د امر د غم نه بند شي بس هم دومره ویل ملقات هذا ما دا هغه سره جواب کړ مې ربان الله ورشته ویل رسولانو ان كانت نبيدا مگر یو شغه فیضا او الله وناسب دا ټول به مخ خلا حاضر کړي شي فلیومن رس جواب د سوال اسنه الله مونږ تیرېونه کی هغه څنګه مونږ به ګناه کوم کړي الله به سزا ته زیات راکړي
نیک عمل به مزیات کړي الله بدله کبره کی نه 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 فاليوم انو چې ظلم نشي کېدای به چې ونس باندې دي چې شی ولا تجوره تاسو د بدل نشي درکې دی الا ما کوم تعملون سر عمل بشاره ان اصحاب الجنه خوندان د جنت نن چې په مشغولتیا کې له خوند بالي هم دوی او ازواج هم دوی به بین الله په سورې کې بار الله راي کې بری تختونو باندې تکي وهن کې نسور خو چې همیشه سوري دا نقصان دی کړه اکسیجن نشته د عرب د اسلام موافق خبره وکړه یله هغه دنیا ژوند به جدا په نسبت سره دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم که تکړه شاسوار په اسبانه سورشي دیوی ونی دیوی څنګه لري 1500 کاله مزل بو کې را لاندې کیږي بنا او رسول الله فرمایي جنت ګور قیعان دشت لري ذکر کوي الله پر ونه راوچتای لهم فی هذه لپاره باقی کی فاکهات المیوی علل علیک جمع علی کدا سید دغلی کړی دي ابن قیم رحمه الله هغه پارک د ناوی ته ویل شي اولهم ذل ما اغسل يدعون شدي غاري سلام سلامتي ابي وقال وإنا ضرب دخان جمير باند وامتاز اليوم جداشن رسي مجرمان قرطبي لیکلي سلف کې او چاله آیات ویلي سر جمع کینو ایسه وسړي را پرې وته مرشو مر تاثیر پیوږي پته لګم کوم جماعت کې حسن بصري او کسوري دلو خندا کول وزاره پته لګیدل چې عمل نامه درندل کسبکا ویلا پر صورت باندې به تیرې کړه او تر دې کې پرې درنده یو کبنې وینن به ور خان مر نو شو خاندل او به دا ورته ویل شو ممتاز اليوم څنګه دا اعلان وکړي شي امام مالک سے فرمایي به مؤمن مثال بدشي کشات البائره تبدا ګمان کې لکه هغه غټ چې مړی کې شینخته دي الله اکبر ارو خپي ايها المجرمون الم هدا ما فیصله نو کړی لیکم تاسو له آدم بچو الله تعبدو خبر بنه منه د ابلیس نو یقینا دا ساز پر دشمن دی مبین خارا شیطان یا دشمنی کاره کې متعدی خدای خبر نه ونه د چوبون الله وان يعبدون اسما خبره من زما طاعت کې هاذا صراط الله لاره د مستقیم نه حدیث کې لازم نه کړ رسول الله صلی الله علیه و نور لاره دا نه غلار اسلام دی لاره مسلمان دی دای چې قرآن دی که خو دې خوشو برباديږي حدیث کې لازم په مجبور درې وړل راشي ټول و جهنم د شوی و جنت ولا ما انا علیه و اصحاب اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت سمانا تطبیق بین النصوص وکي نمبر اهل سنت والجماعت او دغه بخله دعوتم کې امام بغانی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتکب د ګناه کبیره به کافر نه خو افسوس اهل سنت خوارج چې دي او په ګناه سره کافر کو و ظالمان په سنت طریقه سره کافر کوي رفع الیدین کو من بالجار کو سرقت رسوا برابر کی ولقد اضل یقینا د گمراه کړي منکم ساسن خاندان نزيد افلم تكون ایتاسو عقل نه لري هذه دا چې جهنم ده جهنم ابن کثیر لګي شاور او بدځه التي اجد سره وعده کړی شو ارسلوها داخل شالیو من رز ما کو نو په سبب د کفر ساسو دوی له موږ دانه منو موږ باندې غوا پېښ کې چې مسلمانونه کړی ښا بس الله یو خوري مور بند کړ لاسونه شروع شو خپې لاس بوله خبرې کوي ځکه دا مدید اکثر کار نه کړي په خور سره لړ د غوا دي حدیث کې راځي د انسان په اندامونو کې اوله غوي چې ور باندې کې ورونه کوي اليوم نختمون بالله موږ مهر ولګو درې په خلو باندې او خبرې بو کې موږ سره دې هم دې راسونه وتشهدو غوي بو کې دې په ما کار یک سیمون په اساس چې کوم کسب دوی کړي بل ځکه ورته چې تاسو ولې دا کویا وکړه دا خبرې موږ کړو موږ الله کا وکړو ولو نشاء استخفيفا او که زمون خو خیر موږ باخیر کو علایو نه هم دې دستر کې موږ وړاندې شلاره فانا څنګه بغت لوګي ولو نشاء که زمون خو که شي الله موږ دې مسغو علا مکارته مخبل زمانه شلبې کو طاقت بن لري الله و در تک او نه دا واپس شي نو مخې له شي ورسره مسخه بشي کاڼ صافونه اله دا کله سره د عمل باشندگان یو بل سره عاشقان وو موقع د زنا نه پیدا کیږي چې زنا وو زوی حج د سو بدلاره کې زنا وو امن پیدا کړه ما خام یا غرمه کې حرم لدن نشو زنا وکړه الله دې کاڼ جوړ کړ الله ګور دې به سره کو باندې سره مسخره کړه ومن نعمر واچاله چې موږ عمر کو کوم والا راول دا غبره جوړخ کې افلا يخلون مراقل نکار لړ سپینګری شاشه را غلا کې کوم چې دا میکړه خو الله بس قائم قادر سره د پیغمبر و ما علمنا شعر من خودن دې کړه در الله دې ذوق د شعر قرطبي لیکلي دي ذوق شعر شاعر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زګه به خلکو ویلو مړ په خانه شاعر دی پر دې شعر به شوم ته ګړوډې دی ورته شعر به امر القيس ستبديل لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزود دې سویلې تبديل لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك من لم تزود بالاخبار ابو بکر دې شری ستبديل لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزود دا څه خبره شي چاله بل پیسې ورکړي نه خبر او تعالی راپور اطلاع پیش کړي عائشہ به فرمایي د څه خبره شي په انسانانو ته په مجلس کې کینی چانه به پښتنه نه کړي ټول راپور بتوي د شکار وشو د شکار وشو د شکار وشو دا
دا وخت الله د شي وخت روان دي او پیغمبر به شاعر نو کته وي د خو ویل شي ما انت الا اشبه دمایتي او اتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحته السمراء لم تسمن اعذاركم ولولا العجوه السوداء لم ننزل بواديكم اتيناكم فحيانا وحياكم دارجز دي قصدن دا کارته نو شوی او ما ينبغي له در مناسبونه دین هو نه د قران الا ذکر مگر یاد شو قران د مبین کار د قران پیدا سره لون درا شیروالي ویریږي من يرور کې اچار شي ژوند دې پسړو ژوند چې په جهاد راځي په قران راځي په ذکر باندې راځي په دعا باندې راځي حرام خوراک باندې کوي سر سنت نو رسول پر سنت مخ یا حي یا قيوم لا اله الا انت سوي کرتوا ابن قیم لیکي طریقه الهجرتين کې او کنز العمال کې سند التم دی حيا څو ژوند دی هغه څو په قران نه فائدہ علي چې زړې ژوند دی زړې مړ هغه باندې بوجي قران کې اطلاع فرمایي کنه د سوره بقره آیت د آیتونه کې چې کوم خلک کافرانو نه ایستو قیچ د مثال الله ورې ذکر کوي او ثابت شي فیصله د عذاب الکافرین بغیر مسلم او ورس آیت کې اوس عقل دلای اولم يروا داخله نه ګوري ان خلقنا یقینا پیدا کړی لهم دوی لره مما دا اسن شکړي زمنګ له سنن عامن شرفا فهم لا دوی براغره فردي به مالکون خوندان ايدین د الله صفات دي او مطابق کړي وخته سنډا د ټول انسان لته دي فمنها پس باز دغین الله وسولي دوی دا ومن هو باز دغین یکولون خوري اولهم سره دوی لپاره په فاقي کې منافع او نفع او د قشانسکل وخته کنه ز وړي پشم شودو او سکل افلا یشکرون دوی شکر نو باسي جانب مقابل له استخفيف او اتخذوا دين ولي من دون الله سوى الله نالهات النور معبودان لعلهم بدي وجبان شدي د دې سره کوم کولی شي نه لا شتونه طاقت نه لري د کومه او هم دوی چې لهم د غیر پاره فوج د اجر کړی شوی آیت کې دوه قولیات ساته اول وهم عابدان لهم معبودان وهم دا عابدان چې لهم د معبودان له فوج اجر کړی شوی سر شو ګوري ګرګ چې پر دینه چې اول به ما بابا لسی به دکان لسی یې تور باندې رات وکړه بس ټول تاجر شي د اولیاء وګوره بیزتی تا وکړه او دویم هم زمير راځي ک معبود دا قیامت سره ولګوا وهم دا معبودان لهم من علیهم جندن په دې فوج حاضر کړی شوی د گوی د پر چې زیور کې قسمه بندګي بندا کړي تسلی فلا يحزنك خفت دې کی تعالی قولهم دوی وینا حزن هو غیر اختیاري دي دوه معناګان دي دوی د رد وجه الله کار پرې نه دی دا یو دویم د دې اوبال پتا باندې نه راځي ان نعلم یقینا من بویګو ما پاس باندې شدي پټیو کار کوي عقلی دلیل او زجر اولم ير الانسان انسان نګور نه خلقنا موږ دا پیدا کړې من نطفه د چاس کې لپاره فیضا او الله وینا سبب جګړه مار شمو به کارا خشم کې معنا دار دوی لسان عرب کې واجب معنا کړی دا خشم معنا منطق د چاس کې معنا الله تعالی جواب پیدا کړی ارسله د خپل شبکه کړی شروع باسي وي ګوره نه لوډ سپیکر شته د معنی نه پیدا د شي خوري خوري आवाज او نغمه پکې الله تعالی راوځي دا کار چا کړی دی الله وذر بلنا مثلا به بیان موږ له مثالونه شي خلق خپل پیدا شي نو جدای یا د استره یره مشکله چې من قیامت کې به ودرې بد الله مخیره نو قال بیا وای چې څوک ژوند کې الله اجازه داړو کې وای ربیم چې دا سړی قل ورته ورا ژوند به کې الذي الله چې دا پیدا کړی اول زل او هو هغه چې په هر څوک باندې پوهه دی اول چا پیدا کړی چې اسکه باندې نه الله چې په قدرت خورسم پیدا کړی اوس وای چې په دې ونه د په دې کې کرن دی وچمشتا ورمشتا ولم وبمشتا اې دې وجه تاسو شین لخته هغه د لین لوي شو کرن ورکی سیواله مرخړې د ونه چې پای کې دانشته الذي الله جعل لكم شجرا کړي تاسو من شجر الاخضر د شنی و نار نور فاذا انتم الله تعالی نسب الیل بلول کوي عرب کې شوندي چې څنګه ولګي یو بل سره وروکی اوليس الذي ان الله بل ذات دلیل زمکو اسمان چا په قبضه کې الله نو و انسان ته ډېر قوي کړه بر اسمان چې هغه قبضه کې انت شي بالکل دا تشریف کې عقل نه ده عقلی دلیل اوليس الذي ان الله چې پیدا کړی اسمان او زمکه به قادر الا ان بدی باندې پیدا کې مثلهم انا ذاتهم برابر نه وهو هغه چې پیدا کون کې ور علیم په خصوص وخت په لګیا دنیا کې خوشي او سرک اخلي او پروژن واکل نه ګنالي انت صرف کن کا پونو به ځای شوی نه هر څه بشي انما امر یقینا امر د الله اذا اراد شان چې اراده وکي شرع ان یقول ورته ويكون شاء هغه بشي فيكون من كان فاندس من الله لا يشرع فسبحان الله واستغفر پس باقی دا فسبحان الذي پس تسبیح وای دا الله به دې دا په لاس حکمداري شری وای له هغه بر وګرځولې شي ورس سوره صافات اول کې شواهد پیش کې مقصد پکې داري او مقصد احتیاج د مخلوق او هغه څوک چې هغه جنات رب العالمین سره شریکان جوړي یا بل پای باندې رات کوي
آیت کې ډېر توجیهات دي خو لیکن یو توجیه والا والصفات قسم دې په ملائکه سبونه برابرې صفن په سب برابرولو څنګه اول سب پوره کی جخت درېږي امام بخاری څنګه فرمایي چې الزاق الكعب بالكعب ومنكب بالمنكب چې اول سب کې زی او کس راغی اول سب کې زی نشته نو دا به انتظار بل چا لګي یا اول سب کې زی برابرې یا باغې نه او کس را کته کوي نو ته خو به پر اخیره هغه به ټشکیږي سره خدا بل انتظار کوي او فزاجرات زجرن قسم ده ملائکه لږ شړون کې دی اورې سره په شړلو باندې فتالیات ذکر قسم ده په ملائکه شړون کې دی قران لا ان الہکم یقینا ساس معبود شي کیو دی رب د اسمانونو دی ولر دی د زمکه او ما بین او ما کم شي دی ما بین کې ورب البشارق او رب د مشرقون دی خا دلته مشارق او کله مشرقین کله مشرق مشرق یو دی مشارق وړي شي او مشارق مشرقین او چې مشارق ویل د اری ورزینان لزال الله مغرب ذکر نه کې ځکه درنا خبره ده بل خپل دی ان یقینا موږ ډول کړه د السماء دنیا اسمان دنیا بزینت الکواکب په هغه ډول دستورو بزینتن په ډول نیل کواکب دستورو اې دی وجنه قطاده شه فرمای دستور درې پیدا دي یو د اسمان ډول دی بل شیطانان په وشتل کېږي او بل لاره په معلومي وحفظا بده کې بچ کېدل د الله ودار شیطان نه ماري سرکشته مارید معنا خالد د الله د رحمتنا امرت هغه انسان ته ولګي چې په مخ باندې ګیره نه نو دام خالد د الله د رحمتنا دوی د شیشو چې په خاله پیغمبر دراتګ نه په بل باندې بسواره او پاس اسمان له بوخه الله فیصله کړ وزید مړ کله به دا ملائکه وشتل کله براله کاهن لبي ویلې سبب وزید مړ کی هغه بنه نه دروغ ویلې ورشته کړ خلکو پاغید بهر راغی حدیث کې راځي څوک دی خلکو لراځي او څلوخ ورځې مجنه قبلې خبره اومن له قرآن کافر شو دوی غوږ نګري للملائکه الاعلى مجلس وشت لراو دوی وشتل کېږي من کل جانبدار طرفنا دحورا سماله مفعول له کا د پاره د شړلو دوی د مفعول مطلق دی دوی شړل کېږي په شړلو اولهم دوی له عذاب او عذاب دی الله یواسب معنا موجع دردناک یا دائم الا استثناء منقطع یو خبر او تخته منډه کی الا ور مگر او چې راو تخته الخطفه تسمنا الكلمه الخطفه هغه کلمه چې تخته ولې شوې ده فاتبعه ور پسې ش الله لم بسرینن کی شړقتی وباسي ورسېد کو وسلاشه هغه چې زجر د چې قیامت نه منې ته ډېر مضبوطه کده غره او د اسمان او د دریابونو هغه چې باغی قدرت د تچ شي کوي عقل ساته خزانه کې چې د مومن بالکل عقل دا بني چې اسمان او زمکه او غرونه باندې الله قدرت د مخواړ خلک موږ الله ته روشدای فاستفتم ته پوښتنه وکړه او هم اشد د رزق د خلقن په جوړه کې امنا څو چې موږ پیدا کړی ان خلقنا یقینا موږ دوی پیدا کړی من تین د خټنه لازم شلیکنا کا تین کې اشاره شو دی چې د خټنه کولال الرقم شی جوړې نو په انسانانو کې متعدد استعدادونه دي صرف ګوتې پیو خپل جوړي قرآن او سنت تعلیم ورکا اې دی وجنه حدیث کې راځي د انسان تشبیه سره زره سره دا ولي هو وجه مفسرین بیانوي ستر زر په ګرد کې پراتری نه ښکاری خو شراوی دي ستر انسان باندې خواريو کا قیمتي خلک جوړ شي دویم ستر زر اعز الاموال دي انسان هم قیمتي دي ستر زر توقيع السلطان دي انسان زړه ستر زر چې پور وسوځول شي قیمتي کې دا ستر زر چې څومره سوځي قیمتي کې ستر زر پوری زکات تشيږي نو دام موقوف علیه دي او ستر زر هغه چې دي اصول دي د انسانانو مکلف دي بل عجب ده بلکې د تعجب کې او د کوي رشخان مسخره و اذا ذکروا شکر له داش ورکل شي لا یذكرون قبلي و اذا راو چوغوري او نخنو وي وي ور ملانده وقالو سوي ان اذن ده مگر دروغ مبين خارا شرمانه دروغ ايزا متنا شکر موږ شو خاور او اډو کې موږ بروشت له شو پلارن زمون بوخاني قل ورته نعم او انتم داخلون تاسو به ذلیل څومره وخت لګي فانما هي زجرة لا يشفيلي به الله واحده يو فاذا الناس ينظرون غور به ولتا التدا معنا ده او دغه دا معنا ده انتظار معنا په کې قول علماء کړی ده لکه بازي بوټي د شي دي چې ته دغه مخکې وای شي لور راوړې غراون شي څه په لیبیا کې دي او صدقه شام په پاکستان و غیره کې شیخ عبد السلام رحمه الله بویلې وقالو دی بو یا ویلنا او ينظرون ولي ویلې کله 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 سړې مړی خبر اوري او نه دغه حیات نظر بغیر د حیات نه کیږي نه وقالو دی ويا ویلنا ويت بین موږ له هدا یوم الدین دا ورځ د جزاء هدا یوم الفصل دا ورځ جدای ده الذي كنتم به اجتاز دي تکذیب کو چمکه الذين اخرجوا ظلم کړي دي ملګری او بیان او ما كانوا عاصوا يعبدون بندگی کړي د من دون الله سوا د الله نه به روان کې په طرف د جهنم وې دروي انه یقینا دونه ته پوښ کې دي شي سوال کله ته پوښتنه نه کیو کله بيګه مقامات جدا جدا لري کنه ابن عباس دی وی یا او جواب مفسرین بیانوي الله ورته چوي چې په دنیا کې بشارت وکړي د ازما فر بعیدی
دا زما چې مسله کې وشي بل کومک ول نه کوي مالکم سوجه تاسو چې بل کومک نه کوي بلکې دوی الیوم ان رسول الله تسلیمي باور کې مستسلمون دا باندې منقاد او هو کو شامل مشان لوي چې بربدرم لاله شه تاسو موږ تبا کړو زیور کې موږ سره فوج نه وو موږ وته قرآن سنت پرې د وابینو کار تاسو چې نه مانو واقبل مخامق بش بعضهم دواجه دوی علا باجه باجه نور يتساءلون یوبل نبت پوسکی قالو دی ورته انکم یقینا تاسو موږ من کولو ان الیمین د توحیدنا د کی څه معنا غانی دي انکم یقینا کنتم تاسو توننا موږ من کولو ان الیمین د توحیدنا یا موږ لبراتلی په سبانه زور باندې چې موږ خبره ونه مله په زور بر پسې راځي قال غي ورته بلم تكون تاسو نو ایماندار او ما کان لنا نو زموږ د پاره علیکم تاسو باندې سلطان شر د غلبه او زور بل کوم بلکې تاسو قوم سرګشان فحق علينا فصاب شو موږ باندې فیصله درب زمون ان یقینا موږ سکن کیو د عذاب فاغوینا من گمراه کړی تاسو ځکه موږ خپل گمراه فانهم یقینا دوی چې یوم اذن په دې ورځ باندې الله په دې عذاب کې بشریکی ان كذلك يقينا دک شامنګار کو په مجرمانو څه جرم کړی ربا جرم نه خبر نه انهم كانوا يقينا دوی داخل لهم شابدو او بوله شلم دوی لا اله الا الله نشته حقدار د بندګي شواد الله نو استكبرون تکبر به وکي لا اله شبانه کړی لا خالق نه لا اله لا اله مطلق معبود نه لا اله معبود برحق الا الله کلمه یو کې موږ سره معنی کړی وکنه یستكبرون تکبر به کو ويقولون به ویل ايام پر خودن کې والی حتنا د خپل خدای شاعر دی شاعر د وجنو مجنون شلیوانه دی نعوذ بالله من ذلک نه درش پتوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی شیخ عبد السلام رحمه الله غټو په تنشید الاسان کې آیاتونه را جمع کړی دي بل جاء بل کدر اتکړی دی بالحق برشته او تصدیق کړی د رسولانو انکم یقینا تاسو سکون کې د عذاب درنا کې و ما تجزون تاسو بدلن شدر کې دی لما کنتم تعملون ور تاسو د عمل اوس نو بشارت لغو کې تفصیلی بشارت ورکې الا عباد الله مگر د الله بندگان المخلصین چې کوم بس کړی شي دي نو اولایک دار چې خلد لهم دوی الله رزق رزق دی معلوم صفت فواکه میوی دي وهم او دوی چې مکرم قابل عزت به پای کې په باغونو د نعمتونو کې بیان الله سورون په تختونو باندې متقابل مخامخ بناستی ګرځولې بشاله مده من کاسب ماین د صفا او بوډه کو شراب تک سپین به او خون به ور کې شاربین دي سونکولرا لا فيها نبي پای کې دستار درد ولا هم نبو دوی د وجه نشر د کې استفراغ د حق لیکلي دنیا په شراب کې سلو شي په دنیا دیونه شراب دویم سر درد راوړي دریم استفراغ څلورم بوله براز رواني وعندهم د دې سره الله هغه کجري چې بند کړي خپل نظر بل خاوندانو قاصرات الترکیب نقیم دوه برابر کړي نظر بند کړي په خاوند د حیانات د خاوند نظر بند کړي په ځان د حسینا او عین غټ سترګواله درخه کمال لې کانهن کوی کدي چې الله یاګي دي مخنون ساتلې شوی تشبیه په تناسب د اعضاء کې اگې برابر ده کنه ندی ول سره دنیا حال ذکر کې را صحالت ته چې موږ بدرسونه کول پریشانې نه بوي او دا بو هغه بو یره زموږ یو ملګری هغه موږ د قران او سنت نشته او قیامت نشه دروغ دی راځي شوی ګور هغه د هریو د جهنم په منځ کې به ګوري فاقبل على مخامق بش باش دی علا باج مباجنون يتسارون دی بل نبت پوش کې د دنیا حالت التبع يدوي والله نو قال قائل هو بو وين كمنهم ذينا ان يقينا ذشم كان هو لزمر فار قرين يخر اور ملګری یقول سبب آیت چې د تصدیق کون کنه یا ازامت نه بده خبره چې ګره موږ شو کو نه ترا من شو خاوله وړو کې موږ له حساب راکړې شي قال ورته سوي هل انتم تاسو ورختون کې دلیل به جنت اوچته کړه نو به راو بخیجی فراه به ګوري فی سوال جهنم منځ جهنم کې نو قالت سبوره الله قسم فالله یقینا نجدي وشي برباد کړي وي ولولا نعمت ربک نو نعمت درب سما سبب د حاضر کړي شو نو په عذاب کې نعمت نه مراد توحید او بچ کېدل افما نحن نيوم شرط مړ کېدون کې الا موتتنا الا شسنا منقطع لیکن مرزم اولنه وما نحن من العذاب نشرا کېدي خلاص ان هذا يقينا داش له العزيز فوز العظيم لكم بيدا لمثل هذا الله يدير عملو کې عمل دوی کې عمل کوون کې دین الله کار وکي مستخفيف ذلك خير اذا قرئنا سلام په مسته کې کومه د زقوم ان جعلنا من داونه ګرځول فتنه لپاره امتحان د پاره د ظالمانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جانب په منځ کې ونه دا ټاک ټاک وې خاندل دور منځ کې ونه سکي ورکه الله باندې الله پیدا کړی ان شجرتن یقین ان شجرتن دا یونه دا تخرج روج الله په مز جهنم کې تروه دی غونچه کې چې ګوي کې سرور د شیطانانو دي تشبیه دا په بد شکلې کې سرور د مارانو دي
فانهم يقينون دی بخری من هداغین او بیا بڑکی من هداغین البتون خېټي خوان خونی څنګه چې ډکواله دي ثم بس یقین ان لهم يقينون دی لپاره علیها پای باندې ګډون دي من حمیم د ګرم وبو ځکه تو عام سره وبو کار دي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دور په کندول نه کې به ورته راوړي ملائک به چراوړي دا سرونه به راوړي شي د سرمنی د مخ پر سر به ورته راوړي خاص اندامونه بلند درسو شي الله اکبر دا وجه سوا پلار نکه به دوی روان و ثم بزاغین ان مرجوهم یقینا زر واپس دی جهنم لده انهم یقینا دوی من دکړه ابا هم د خپل باران گمراهان فهم دوی شو دی په قدمونو باندې هرعونز غلولې شول لخروغ دی مجبور شي ځکوي ولقد ضل يقينا گمراه قبلهم خيدن اکثر د پخوانو ولقد ارسلنا يقينا موږ لګره په بدوي کې ورکوونکي او فنظروا ګره كيف كان عاقبه څنګه چې انجام دی ورکړې شو الا عباد الله مگر د الله بندگان چې کوم بچلې شي دي وس نقل دلیل نوح علیہ السلام نا ولقد يقينا आवाज راکړه موږ نوح علیہ السلام فلنعم پس ډیر خو موږ اجابت کوونکی غلا ونجینا ونجات مورکه دل را واحد دل من الكرب العظیم دری مصیبت نشي خلق دل اغنه من الله یبشکی وجعلنا من غرزو د بچي هم الباقین هم دی باقی حامو سامو یا فز اولادونه کنه اشاره یو پیدا شو چانبل او وترکنا من پر خود بده باندې پورسنو کې څه معنا سلام دام پر خود مفعول به ده یا ذکر حسن على نوح بنو علیہ السلام فی العالمین پر مخلوق کی حدیث کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی مر شو خلکو چې سړی وسلام وکړي شهدا الله ان كذلك یقینا دک شام کار کو دې کانو سره عمل به الله لپاره کو او انه من عبادنا یقینا داس موږ د بندگان نو چې کوم مؤمنان ثم خلقنا بهم بربر کړه نور وان من شاعته یقینا د ګروپ نه خامخ ابراهيم عليه السلام دې په دعوت کې اجا ربو شراته کې خبر رب لره بقلب سلیم په دې شغله شا پاکو سمانه پاکو د کفر نه د شرک نه د ګناه صغیره نه د کبیره نه بدعت نه صلیب دا مرهم خازن کړي لدی غرفیګم دسی اس قال لی ابي چې کله پلار لوري قوم لره ما تعبدون د څه بندگی کوي آیت دروغ الہتن خدایان دون الله سوا د الله نه اراده کړی مو دي اول مفعول له دي فما ظنكم شاس ګمان سره رب العالمین باندې نو وکاته یو کتل الله په دې ستورو کې فقال ویل ان سقيم یقینا زمنا جوړ یساسو د میری نه یا به جوړ شم توریه ده هغه درې کتابات چې ویلې دي امام رازی به وی روایت بن معنا دي فتولوا دي وګرځانو داغه نمد برین شاړون کې خو خدایانو فراغ دا پښتو دي پښتو کې مشته کې کنه فراغ راغله دومره دی توافق فراغ بس راغ الى الهاتم در خدایان لره فقال ورته ویل شو خوراک نه کوي نو خبرې نه کوي خوراک نه کوي ا دې مشکینو درد لپاره دا خبرې کوي مالکم سوجه تاسو چې خبرې نه کوي فراغ نو شروع شو علیهم فدوی باندې ضربن شوار کول بل یمین په سبب د قسم یا بل یمین په خلاص باندې گزار شي قوی ته گزار ورګي فاقبلوا ذرا مخامخ شو الیه ابراهیم لرا الله یتکو یزفون دا ونه دوی کول لك وعدل چې غناوي والا راځي کنه ډیر غرور روان و نو قال ویل تعبدون تاسو رحمت شوی ما غسر چې تراشنی مو دي خو لرګونه او تیګونه او الله تاسو پیدا کړی تاسو عمل رد په متصلو قالوا دی ورته دوی ویل چې جوړ کېلاو درړې و آبادین ور ورسوي په جهنم بور کې فارادو دی اراده وکړه به ابراهيم عليه السلام کې دند سوزو فجعلنا موږ دی وګرځول کتا دا کته ول ویلې ځکه په غرور روان ولکه دا ورا پس ناوي چې ناوي په سر رواني الله موږ کتا کړ ځلیان شي وقال ویلې چې کله ور نروته ان ذائب یقینا ذاتلون کې میرا ربي اې دوه ملګری دي اله مکان الذي لا موشي الذي امرني ربي اغه ځل چې مار امر کړی شام یا الاب منا د لام دی لاجل ربي هجرت وکي سيهدينو ما بکامه بي ربي رب سما حب لرا كمان من الصالحين دنيکانو فسيره ورکدل من په والک حلیم صبرنا ولما بلغ سوکو دې کې توقع دي سبح الله سوک دي سوک موږ توقف کو سوک د ابراهيم زغه د اسحاق او سوک وی چې نه دا اسماعیل له ابن قیم به غسل الاحفان کې غروات باندې کړی چې اصبح ولدك وحيدك اسحاق هغه دوی خبره اصل کې اسماعیل له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه انا ابن ذبیحتين زبچه دو علل کړی شو عبد الله چپلار نسل کړو عبد المطلب او اسماعیل او دا روایت قوی دي فلما وزګور بل امتحان د څه وخت ورشه د پلار لاس پیس پکو چیرې اورل بل شیر اورل صلی الله تعالی علیه فلما بلغ الله شکر ورزو ما د سره کوشش سره نو کار لا سعی منکار قالوا يا بني اسمع بچین را یقینا زګورم فل منام پر خوب کې نه زشم تعالی لهم فانظر وګوره ما ذات تعالی سره را کوي قال قل يا ابن رسمه كما اغش تعالی مرکه شویل ستجدون زرد شتو ما مدګي الله واړو کو د صبر نا کو
فلما ارکر چې دوړ گردن نهاد شل او چملو په اړه باندې دا مانند چې مری په کش کولو چاړې په کش کول نه کېدنه په داسمه کې شو وشتنو باوا کې مرغان لال شو دریاب کې ما نه پړي مړي راواخه بس الله ورته مولا قبول شو ونادینا आवाज ورکه موږ دلړه ان یا ابراهيم ان تفسیری دی امیر ګوي کړه قد صدقت یقینا تعالی اشتیا کړ خوبنا ان كذلك دقشان موږ جزاء ورکونه کان لا ان هذا یقینا دا چې امتحان دی الله المبین لوی یقیني او موږ بدلا کې ورکړه دلړه په مسبوحه عظیم لوی شغت شو ګټ جنت نراغه یا عظیم مقابل انسان کې او ترکنا موږ پر خدای په دمانه پورستانو کې سلامتی په ابراهيم عليه السلام یې ذکر حسن كذلك دقشان جزاء ورکونه کان لا انه یقینا دا زموږ د بندگان نو المؤمنین چې ایماندار او سیر امر خدای په اسحاق باندې چې نبی او من صالحین د نیکانو او موږ برکات شول علی په دبانه او په اسحاق باندې د په اولاد کې الله وی نیکان دی او ظالم ظلم کوونکې خپل ځان لره مبین کارا تو قسمه خلق ورقد من نوزبل یقینا موږ سان کړو په موسی او هارون علیه السلام باندې ونجیناهما نجات ورکې موږ دې دوه لري د قوم لره من الكرب العظیم د مصیبت لوی هغه څه غلامی او مونږ کومه کو کې د دې فکانو شو د هم الغالبین زور او اتیناهما مونږ ورکړو د دوه ورال کتاب المستبین چې مضمون کارو او مونږ روان کړو په نه غلار وترکنا مونږ پر خدای علیهم په دوه باندې فورستانو کې ذکر حسن او دا خبر سلام سلامتی علی په موسی او هارون ان كذلك یقینا دغه شامو جزاء ورکونه کانو ته ځکه متعدد واقعات راوړل د ټول احتیاج الله ثابت دی قربانې نه ورکړي انهما یقینا د دوه چې وسمره بندگان نو چې کوم ایماندار دي وانه یقینا الیاس علیہ السلام در رسولان نو اس قال شکر ویری لقوم يخفل قوم لا تتقون جبل نه رګه دلانا اذا قوم شکو رد شرف دعا اتدعون ایت سلامت شیب البت او پر خودله مد احسن الخالقین اغزا چې خله پیدا کوونکو بعض یبت د خزه په شکل باندې تقریبا 300 من جاوران لرل شل متر غدواله کله کله شیطان به کنه وته आवाज به موک هغه اصل خالقین څوک دی چې الله تاسو رب دی رب تاسو د پلارانو بوخانو فكذبوا بس تکذیبوا کیف انهم یقینوا د حاضر کړي شو نه د الله په عذاب کې الا عباد الله لیکن د الله بندگان چې بچ کړي شوی دي او ترکنا من پر خود په دمانه پرستانو کې ذکر حسن یا سلام سلامتی ری په الیاسین عربو کې عادت درس کې تخفیف کې الیاس نه الیاسین جوړي ان كذلك یقینا د قشام جزاء ورکونه کانوا لا انه من عبادنا دا یقینا زموږ د بندگان نو شکم مؤمنان دي او زبل نبی واقع وان لوطا یقینا د لوط علیہ السلام د رسولانو نو لمن المرسلین دا پر امتحان بل قوم لبسي اذن جینا پاټیم چې موږ نجات ورکې دل او احد دل راجماین ټول الا عجوزا مگر یو بډې پر ور سروپات کړي شو کې او عجوز ولې ولې دې بډای ته پر ایمان راوړو او ته پر امتحان دی اوس خو چې دې کله چې خزر کافر شوی سړی نکاح برباد هغه وخت دا جایز و ثم فزغنا الله موږ برباد کړه غورسري او کوم ځکه چې فخانه ته هم راغلي الته بالشرك راغلي ابن عباس معنا کوي جنا نو وکړي د نوح او د لوط خزي عليهم السلام ځکه د انبيو په لګا کې د شکل الله نه راولي خو شرک کړو د خیانتو و انکم یقینا تاسو ورسي عليهم پای باندې سبا ټیم کې و بل د شپې داس معنا عرب چې سر وختي روان شنو صدم علاقه چې ورزي د شپې ورسیږي او که د شپې رکعتو کې نه به د ورځې په علاقه ورزي ترجمه القرآن کې بل کلام آزاد لیکلي د غزا کې وسم سخاو بری توري مردار بوینه دي وبالله د شپې افلا تعقلون ما عقل نه کار نه لري وان یقینا یونس علیہ السلام من المرسلین د رسولانو اس پاټی الله شلاړو به اجازه ال الفلک کشته راشکم دغه کړی شوی دا نو درنده شو یو کس بغورځيږي خسنه چواجو بزریب کرتی دروتی استدا ودانګ فصاحه منا خسنه واچو پچا فکان شو دا هغه چا چې پچې وږي معنا پړکړی شوی نو فلتقم تیر کې در الحوت الله یمي او هو ملیم دا ملامت کون کې خپل ځان ته وسوي د ذکر په دلا شکر خو فارغ او جوړ وي الله یادو تکلیف کې الله به زیادو فلولا انه کنه ودا چې د تسبیح کوون کنه وخت به تیر کړي په دې خېټه کې د مې الهي متر اورز یو باثون چې روجت کړي شي دا خلق دلیل به دې چې دریاب کې رواج کول ولا ذات څوک دی الله فربزنا نو غر سودره مونږ الله بالعراء فقط شاړه او هو سقيم دا نه جوړ څنګه مې پر خېټه کې وګره دا بدن نرم شوی او اې دی وجه کم خلک چې په دې ځای کې پاتې شي لکه جوړ کوي کې بار وروته نو دغه تنفس او دغه هوا ولاندې هوا کې به فرق دی نو لکه فرق ورته اسباب برابر ول پکار دي وانبتنا موږ راوټو کول علی په د باندې شجرت نه ونه کدو یو خدای غدا پاڼه پر اخر بل مچان ناراضي او ورسلنا موږ دا اولې کو الله یو لکه سال الله یزيدو یې غزیت
اې دې دا مانند چې په خانه بینو دا اوس نه ویولېګو نه هغه کوم روایت چې راغلی چې دا ورسره پیغمبر شوی دی دې مسلینا هغه کې شهر ابن حوشب په نامه ولاوی دی دا معنا دا امغه قوم چې کومه کې اسباب ول چې اوس موږ باندې عذاب راځي زری الله له رجوع وکړه دا عذاب نه مخکې فآمنوا ایمان راوړ مزه مور په لحین در وخت او زجر دوی ملائکه الله لوري فسبت ته پوښتنه وکړه الله ربک سارب له البنات لوري دی او در د ځامن اوس مې کنه فرشتہ راړه ته څه په دې چې ملائکه جره کوي دي هم خلقنا اي موږ پیدا کړی ملائکه جنہ کې وهم دوی حاضر دوی پیدائش لا الله خبردار انهم یقینا دوی چې من افکم د خپل دروغ د وجنه خامخاوي ولد الله والله بچیرا وړي دي نازولې ابن عتیره معنا کړی دا حدیث کې راځي الله لکنزل استوي بلانه د الله نازولې دي الله الصمد الله بینیس دي و انهم یقینا دوی دروغ جن دي تاسو نه پوښتنه کوم ایا الله قرکه البنات ذلولن البنین بزامن مالکم ایو دلیل لكم څه دلیل تاسو لرئ په خبره او کیف تحکمون څنګه فیصله کوي به دلیل افلا تذکرون دون نشدنا له امرکم سلطان ایسا زپاره دلیل شمه به کارا تراوړي خپل کتاب ان کوم کوي تاسو رښتینی وسوي دوی الله د جناتو نو وعده کړي اسخرګنی جناتي منځ کې ملائک لري نه رالي وجعلوا دې ګرځول بینه ما بین د الله کې ما بین د جناتو کې نسبن اورور ولی یا اسخرګنی الله پیرت کې ولقد یقینا معلوم کړي د جناتو انهم دوی چې له محضرون حاضر کړي شوی به عذاب کې سبحان الله پاکی د الله لرا ماده اسن شری بیان الا عباد الله د استثناء د هغه مخ کې سره ولګوا الا عباد الله مگر د الله بندگان چې کوم بچ کړي شوی دغه پور کې ناظریږي سوال پیدا شي د جنات اور لاله شندام مور دغه مور د څنګه بسوږي شربینی لیکي الله به اندامونه د انسانانو غوندي کی دویم دی ور کې ورشي شدت پیدا کی سزا ورکړي لکه انسان د الله سم د خاور نه پیدا رستا مخم شلق واسه به جنت بشي جنت لا یو قول دا ختمي کی میدان د حشر کې ابن عتیری کړي د 15 اقوال خدا ضعیف دي دویم د جنت پر غاړو کې به دام ضعیف دي دریم جنت کې بغیر چې خوراک ساک هم نه کې دام ضعیف دي څلورم شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي بالکل جنت له وجود انسانانو غو نه بشون تیرېلته فانکم یقینا تاسو ما تعبدون اشرا سترامد شوی ما انتم نه تاسو علی د الله په مقابل کې به باطنین چاله گمراه کوونکی الا من مگر هغه څوک چې داخلي دن کې جهنم لا خاصم دي وس د ملائکه احتیاج ذکر صورت مقصد محتاجو وما او نشتا منا زمونا الا له مگر دا غره پاره مقام دی معلوم و انه یقینا من چې خامخ الله یصفون صفونه برابرون کیو ملائکه ویلي و انه یقینا من خامخ تسبیح بیانون کیو و ان كانوا یقینا دوی ویلي لو ان عندنا کزمون سره شرط یادا شو بخانونا لكنا نمغ وید الله بندگان مخلصین دا معنا باج کړی شي دا قران ذکر نازل کې د اعتراض به ونی کی دی ویل کې دفر عذر فكفروا به جواب سوال دوی امننا انکار په وګه فسوف علمون کوی به بخبل انجام شبیر کې دا صبر لپاره تهدید دا ولقد سبقت یقینا مخ کړی شوی دا کلمه زمون بندگان لسی کوم رسولان دي انه یقینا دوی چې لهم المنصورون د دې سره کوم کې دي شي بعض خلک ویل بیا دي شهیدان کړی شوی څه کله منصورون سمانه جواب لا منصورون فی الحجه دلیل کې بیا سره څنګه نشي چلی دي دویم لمنصورون یا المنصورون دو منصور وی خو شهادت ما سره دي دریم دلته خبره د رسولانو سره د قتل د انبیاء راغلي دي یقینا الله کار سم لهم الغالبون دي زور اور بس اخر بد الله دین کامیابی واستسلی فتولى عنهم دین او ګرځي حتا حين در وخت او انتظار کو دی لره فسو فزر دي شری مګوري یګور دی اف بعذاب ندوی زم فاصل تهدی کوي زجر فاذا نزل شکر نازل شدید دي کور مخلا الله فساد ربد دي سبا دي رول کړي شو بصحته مراد کور مخه وتولى عنهم ته فارش حتى حين در وقت او انتظار کو فسو بزر دے شری به انتظار کې د خپل عاقبت سبحان ربک فاکید رب سره رب العزت صاحب د عزت اما دا سن شری بیان او سلام سلامتی دی پر رسولان والحمدلله ټول سبحانه د کمال الله د رب مخلوقات مفسرین د آیت په تشریح کې د علی سره نقل کړي کوي سړی او غاړي چې زموږ مجلس کې الله د خیر فیصله وکړي او په خیر تکمیل کړي د مجلس په اخر کې د درې آیتونه وایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون او سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین به باز خلک د قران په اخر کې د اول عادت مستمره سره د بدعت دي کله کله باز خلک صدق الله العظیم وای نو ار وخت لپاره چې سړی وای دا بدعت دی خو کله کله چې ویلي شیخ بلیکری دی اتمجل ادل الخالص کې دا بدعت بیان دی خو عادت مستمره ګرځول دا ناروا دي بدعت دي ځکه صحابه کرام چې قران خلاص کوغه د شنو ویلي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم